نو د ادم بچي ستا د دې دوو سترګو نه دوو اوښکې دومره قیمتي دي چې د جهان ټول نعمتونه یو طرف ته که د ادم بچی بل طرف ته هله به حاجت پوره شي چې ته الله ته رجوع وکړې هله به مصیبت لري شي چې ته خو الله ته یو دوه اوښکې د سترګو نه لرې کړې د ادم بچی لاره غواړي خو درګاه ته یې ورکه ده ای زما بندګان ټول محتاجه یې خوراک ته ولږه در باندې راځي خېټه لرئ نفس لرئ ټول تاسو دا طلب د خوراک کوئ نو څه وکئ زما نه وغواړئ الله زه به دله درکم ورکوونکی ذات موجود دی او موږ د خالق په ځای مخلوق ته رجوع کوو دا کم سوچ دی او کم فکر درېیمه حصه د شپې کې الله رب العالمین اول اسمان ته راښکته کي صبح د علماو نه اورېدلي دي څو اوازه کوي څوک شته چې ما نه وغواړي چې زه ورکم څوک شته چې زما نه سوال وکړي چې سوال یې قبول کړم څوک شته چې ما نه بخښنه طلب کړي چې بخښنه ورته ورکړم الله اکبر د ادم بچی لاره غواړي خو درګاه ته یې ورکه ده حاجت یې شته دی حاجتمند ذات هغې ته لاس نه نیسي ولږه پرې راغلې ده تنده پرې راغلې ده مشکل کې ګیر دی په ځای د دې چې خالق ته رجوع کړي مخلوق پسې منډې وایي والله چې دا عقل نه دی قسم په الله دا عقل نه دی دا کم عقلي ده یو ورځ دوه ورځې درې ورځې راپاڅه ته هر مشکل د دنیا چې ستا دی او دې رب ته مخې ته کښېنه او ورته وژاړه ای الله تا را باندې راوستی دی ته خالق د کل جهان یې رازق یې مالک یې رب یې زمون اله یې تا پیدا کړي یو ای الله دا غم زما نه لرې کړه هله به لرې شي چې ته یې وغواړې هله به حاجت پوره شي چې ته الله ته رجوع وکړې که هله به مصیبت لري شي چې ته خو الله ته یو دوه اوښکې د سترګو نه لرې کړې کم سوچ دی زما او ستا چې رب به زما او ستا دعا نه قبل داسې یو ذات چې په توره تیاره کې بیابان کې د بوټي نه یو پاڼه غورځېږي دغه الله رب العالمین د دې پاڼې د کیفیت نه خبر دی چې دا وغورځېدله نو د ادم بچي ستا د دې دوو سترګو نه دوه اوښکې دومره قیمتي دي چې د جهان ټول نعمتونه یو طرف ته که د ادم بچی بل طرف ته که حتی تر دې د کعبې د حرمت نه هم د ادم د بچي حرمت ډېر لوی دی نو ستا دا اوښکې الله ته ډېرې محترمې دي ستا دی ولې نه قبلوي موږ ګپ لګوو مسخرې کوو ځان پورې هم خپل رب پورې هم زموږ چې کله حاجت وي بیا راشو جومات کې چېرته 2 رکاته منځو ای الله دا کار مې چې کله خوشحالي بیا رانه الله هیر وي دین رانه هیر وي مسجد رانه هیر وي ملام رانه هیر وي او چې کله غم وي نو بیا د خوشحالۍ تعویضونه هم کوو چې دا سړی خوشحاله شي د راحت تعویضونه هم کوو چې دا سړی په امن کې شي والله چې دا منافقت دی د رب العالمین سره یو د مخلوق سره منافقت وي یو د خالق سره